سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ولسي وګړي وژل شوي او 2 نورې ټپیان دي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي دغه بمبارۍ تېره ورځ یادې ولسوالۍ په حاجي قیام الدین سیمه کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا دغې پیښې د څرنګوالي په موخه یو پلاوی ګمارل شوی څو روښانه کړي چې دغه برید د بهرنیو ځواکونو او که د کورنیو ځواکونو له لوري ترسره شوی دی. له دې سره سم مخکیني ولسمشر حامد کرزي په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه برید د امریکایي ځواکونو له لوري ترسره شوی او هغه یې جنګي جنایت او د نړیوالو له ټولو اصولو او موازینو سره په ټکر او د نه منلو وړ بللی دی. ساعت 12 روز گذشته از اثر حملات هوایی نیروهای دقیق معلوم نیست که نیروهای خارجی است یا داخلی مطلب حملات هوایی هستند که در نتیجه هدفشان خلاف رفته، هدفشان به جای بردن. 14 نفر از هموطنان ما شهید شدند، 2 نفرشان زخمی شدند و در این ارتباط هیئت توضیح شده تا که قضیه مشخص شود که از طرف کدام قوت‌های حمله صورت گرفته توسط نیروهای هوایی خارجی است یا داخلی در زمینه تحقیقات دوام می‌کنه. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د یو موټر بم برید مخنیوی وشو. دغه موټر بم چې ټاکل شوی وه د یادې ولسوالۍ په مارکو بازار کې د یو ترهګریز برید په موخه وکارول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د 28مې ویالې په سیمه کې کشف او له منځه یوړل شو. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې پیښې کې چاته زیان نه دی اوښتی او په تړاو څوک نیول شوي هم نه دي. د کابل امنیه قمندان مني چې طالبانو د کابل په ګڼو ولسوالیو کې خپل خوځښتونه زیات کړي دي. محمد داود امین وایي ډېر ژر به په یادو ولسوالیو کې د طالبانو د له منځه وړو په موخه عملیات پیل کړي. نوموړي پولیسو ته لارښوونه کړې چې له مافیا، انسان تښتوونکو او غلو سره جدي چلند وکړي او له پولیسو سره د نښتې په صورت کې په ګولیو یې وولي. ولسمشر غني د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په سرخاب کلي کې د یو ښوونځي د جوړولو لګښت ورکړ. پر دې ښوونځي 3.6 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ولسمشر هم د شهید حشمت کرزي په نامه ونوماوه. ولسمشر له ټولو والیانو او ښاروالانو وغوښتل چې د پوهنې کال د عملي کولو په خاطر د ښوونځیو جوړولو عمومي حشر پیل کړي او دغه راز یې له هغو هیوادوالو مننه وکړه چې د ښوونځیو جوړولو لپاره خپلې ځمکې ورکوي. امید است که ما این سال به عمل استقبال کنیم. سر هر فردی که توانایی داره، هر جمعیتی که توانایی داره، صدای مئیس که در اعمار یک مکتب در توسعه صاحب پانتون اینا کار کنه. از او وطن دارایی که زمین به وزارت معارف اهدا کردن و باز ولایت هستن که حتی تا 150% رسیدن، مثلا قلب ابراز تشکر میکنم. او د زابل له بندخونې 6 تنه خوشې او د یو شمېر نورو بندیانو د بند په موده کې کموالی راغلی دی. دغو کسانو چې تېره ورځ د ولسمشر د حکم له مخې آزاد شوي ژمنه وکړه چې نور به خلاف کارونه نه کوي. د زابل د بندخونې مدیر عبدالرحمن صافی وایي په دې بندخونه کې د بندیانو لپاره د لیک لوست او حرفه‌ایي زده کړو اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د مجاهدین د روزه د مجاهدین د کامابی په خاطر اول نمبر شماره فرمان و چې تاسو شپږ نفر په تخفیف کې راغلی او تاسو عفو شولې. نو خدای دې وکړي چې آینده ژوند مو خوشحاله او د خپل فامیل د خپل جامعې ته خدمت وکړي. خدای دې وکړي چې تاسو په آینده کې دغه محبس کې چې مو کومې شپې ورځې تېرې کړي د عبرت درس مو ځینې اخیستی او په آینده کې په خپله ټولنه کې سالم ژوند وکړي او نور خلک چې تاسو په ټولنه کې د ورسره ژوند کوي یا ورسره سروکار مو دی هغوی ته نصیحت وکړي او سمې لارې ته تشویق کړي تر څو چې دغه محبس ته بیا رانسي او نه تاسو بیا راسي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.